دوستانو مشرانو قربانی چې کوم دی د الله جل مجده د طرفه یو عظیم نعمت دی. ځکه الله جل مجده د انسان د خوشحالۍ لپاره د دوه ورځې مقرره کړي دي، وړوکی اختر او غټ اختر. او په دې غټ اختر کې مسلمانان بیا قرباني کوي او ذبح. د دې قرباني شده ځناور هر څیز د قربانۍ والا د پاره حلال دی. یعنی که د دې غوښه ده، که د دې خپې دي، او که د دې لرې دی، که د دې پړپوس دی، که د دې اینه ده، او که د دې څاروي دماغ دی، دا د مسلمان لپاره جایز دی او حلال دی. لیکن فقهاو یو اووه څیزونه داسې لیکلي دي چې د هغې خوراک د قربانۍ والو لپاره جایز نه دی بلکې حرام دی. ایک لومبی څیز بهېدونکې وینه ده، یعنې څاروي نه چې دا کومه وینه وځي د قربانۍ او د ذبح دوران، نو دا وینه مرداره ده او دا وینه حرامه ده، د دې خوراک جایز نه دی. او دویم نمبر څیز فقهاو لیکلی دی چې هغه د نر او د ماده ځناور د اودسماتو د تشو دسماتو زیونه دي. یعنی د تشو دسماتو زیونه د دې ځناور د حرام دي، دا به د قربانۍ والا انسانان او عام انسانان به نه خوري. دریم نمبر چې کوم دی یا د نر ځناور اګې او انډې، د دې خوراک مکروه تحریمي دی، دا به چې کوم دی انسان نه کوي. او څلورم نمبر د ډک اودسماتي زیونه، د دې خوراک هم د قربانۍ والو لپاره جایز نه دی. او پنځم نمبر غدود او غوټي او استغان. بعض وخت انسان د ځناور مضبوط وهي او ورانی وهي، نو اکثر د سرمن لاندې او د وخت د پاسه د وینه جام غونډه شي او دین یو غوټه جوړ شي، ستغته جوړ شي، نو فقهاو د دې خوراک هم جایز نه لیکلي. او شپږم نمبر مسانه ده، یعنی چې کوم ځای کې آتش متیاز جمع کیږي او کوم ځای کې آتش متیاز دمه کوي، هغې نه بس بیا د آتش متیازو په آلې سره د متیاز بهر توزیع، نو مسانه د دې خوراک هم جایز نه دی. او اوم نمبر چې کوم دی پتا چې څه ته تریخې ویلې کیږي، نو تریخې خوراک هم جایز نه دی، دا حرام دی. نو دوستانو انشاءالله کوشش وکړو چې دا کوم اووه حرام څیزونه دي چې د دې نه مونږ ځان بچ کړو، دا ونخورو او دا وپېژنو په ځناورو کې چې دا کم کم څیزونه دي چې مونږ د دې د خوراک نه ځان بچ کړو.